خو ګورې وروڼو په دې مسله ځان پوه کړئ چې کور په سړي د ښځې حق دی. ګورئ دا ښځه به خامخا دا خاوند ځان له کور کې یا په ځان له کوټه کې اوسئ، د لیورونو سره ګډه به یې نه اوسئ. که دا ښځه وي او دا ښه خبره هم ده. ګورئ زمونږ په وطن کې یو ډېر ګنده رواج دی، د یو جینۍ یو هلک نه خوښ او مور پلار یې په زور ورکوي. دا ښه خبره نه ده چې د جینۍ هلک نه خوښ قطعا مه ورکوه، بل ځای وله رشته وکړه. دا دې جینۍ خپله جون ورسره تېرېږي، د مور پلار خو ورسره نه تېرېږي. نو که د یو جینۍ یو هلک خوښي، خوښ دا معنا چې پې خفه نی په ورکولو، نو بیا دې ورسره نکاح وله وکړه، او که نه هغه راته ووایي چې ما مه ورکوه. نو په زور باندې جینۍ یو هلک ته ودول دا ښه خبره نه ده. پیسو پسې او دولت پسې او د دنیا بنګلو لالک پسې مه ده. د هغې نه دونه فتنې جوړې شي چې د حد نه وت. زمونږ په دې وطن کې ډېرې جینکۍ بیا خودکشي وکړي، ځانونه مړه کړي یا نورې لانجې ته جوړه شي. نو وروڼو د شریعت حکم درته وایم، دا مسایل ځان سره یاد کړئ ښه، چې مور پلار له پکار دي چې د جینۍ نه معلومات واخلي، پلار کوي یا مور. نو که جینۍ انکار وکړه نه دی ورکوي، او که جینۍ انکار ونه کړه او چپ پاتې شوه، نو دا د رضا نښه ده، بیا په نکاح ورکولی شي. زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی. غلط رواج دا دی چې جینۍ کله ورکوي نو په هلک شرطونه لګوي. دا خو زه در کوم دا جینۍ یا د واده په وخت کې پې لګوي، یا د نکاح په وخت کې، او یا د غوښتنې په وخت کې. ګورې دو کټ به کوې ښه، میزونه به کوې، او څه ورته وایي دومره به دا شی کوې. د جینۍ کور په هلک په پلار دا څیزونه ایږدي. داسې ده که نه ده؟ دا ګناه ده، دا ګناه ده به نه ایږدي. وس دې کېږي ولو که چې وس دې نه کېږي مه کوه. هغه به په هغه صرف مهر دی، بس په هلک مهر دی. ابه مهر کوي په هغه دا شی لازم دی چې د ښځې له کور برابر کړي. دا پکار ده چې کور وله برابر کړي، چې وسې وي. دا پې لازمه ده چې یاره د واده دپاره د ښځې چې څه انتظامات دي، د خاوند کله لاړه شي او هلته کې څه لوښې لرګي وي چې دا پکې هغه خپل ګزاره کوي، نو دا خو د هلک بس هم کوي، ښځه خو تش کور له څوک نه راولي، مهر به ورکوي. اوس دا شرط چې جینۍ کور په هلک کور لګي، د جهیز شرط، د جهیز شرط به نه لګي، جهیز خو په پلار دی د جینۍ. دونه به کټونه کوي. او زمونږ په وطن کې بیا بل رواج هم دی، ډوډۍ هم ترې غواړي، روجې به هم راوړئ، اوړه به دونه راوړئ، دونه به روجې راوړئ، دونه به غوښه راوړئ. الله اکبر، دا خو ډېره بده خبره ده. دا پې خرڅی دا لور دا روجې او دا اوړه او دا ډوډۍ او خشاک هم ترې غواړي. خفه کېږئ مه. خشاک څه کوي چې وایي هغه نه ماچسو دبلې پکې وایي نشته، ماچسو دبلې م راوړه. هلکه خدای ته وګوره، دا څه کوي؟ دا خو ته ګناه کوي. دا ډوډۍ خو دا څوک خوري؟ دا خو د دې جینۍ کور میلمانه خوري. نو میلمانه ستا دی، ډوډۍ د هغه نه غواړې. دا ګناه ده بلکل. دا تورې هم ګناه ده، توره موره چې دی غواړې نه. یا قصبګر خو ستا خدمت کوي، نو ته هغه ته وله ورکه، ونه ته وله ورکه، خو ډېرې وله ورکه. ټول عمر د مړو خدمت کوي، ټول عمر د خدمتونه کوي، در باندې خوشحالي راله چې لس کېږي 20 ورکه. غریبانان دي، خیرات صدقه وکړه. چې 100 کېږي 200 ورکه. دې غریبانانو خو دې ودونو ته کدي د قصبګرو مړي کې خو څوک څه نه ورکوي. نو هغه قصبګر غریب ته بل ته په حواله کې، په هغې هم جګړه جوړه شي، دونه ورکه دونه ورکه، نو 200 روپۍ وله ورکړي. نو دا قصبګر خو د دې جینۍ کور خدمت کوي، ستا خدمت کوي، نو پیسې وله د بر نه غواړې. پیسې هم جوړې کړې دي ځانه. قصبګر به ته رادا کوې په خپله، دا ګناه مه کوې، ښه وله ډېرې ورکوې. دا خواران غریبانان هم ډېر وستی کتل دي، که بټیارې دی او که دا نور قصبګر دي، دا به د هغه نه پیسې نه اړې چې راکړه دومره توره. هغه غریب دلته کې راشي دغه وړي، پخوا به له اوښ ته وی دغه دا اوښ نه پاسې نارې وله ورکوئ. خیر اوس خو د اوښانو مولانا جي صاحب چې په اوښ سور شوی دی او که نه، خو د اوښانو قصه اوس ختمه شوې ده. خیال دې راغی اوښ نارې غواړي، او سړي لته ورکړه، نیغ پاسېده، اوښ نه پاسېده.
وی دا ناری غواړي لته یې ورکړه نیغ پاسېد او خدای دې بیخ وباسه یو خدای پاس وي تا وی چې نه پاسې نو بهر کیف دا د شریعت د احکاماتو پابندي چې مونږ کوو نو الله به زمونږ نه خوشحاله او چې د شریعت خلاف کوو نو الله به خفه نو جهیز د پلار د جینۍ پلار به کوي خپلې لور له یا خپلې خور له په هلک نه دی لږ کوي او که ډېر کوي او مهر په هلک دی نه پکې ورا شته او نه پکې پتنګه شته او نه پکې خپارته شته دا ښځو ځان له خپلې لوبې جوړې کړې دي د خپل خوشحالۍ دپاره دا خپې ارته ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا د شپې ورا ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا د میلمنو ورځ ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا د واده ورځ ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا به سار نه جوړ اچوم او دا به د ماښام نه جوړ اچوم او سړی خوار یې وګټي دا ټولې قصې په یو جوړه کې تېري او بیا ښځې خو نکاح دیدار هم پکې شته خو بعضې خو سادهګانې هم وي او مونږ ښځې صرف په دې جامو خوشحاله شي د واده په ورځ باندې هغه ډوډۍ چې سړی وخوري چې 2 بجې چې ښځې خواران همدغسې په کټونو کې نور ته ناست دي پکې مکې خونې خولې پې بیږي مخونو باندې هغه سرخي سپیدي کړي مخ له ګوتې هم نشي وروړی چې اوس خدای پاکه که ګوتې ور وروغو دا چیزونه ته ځي ناستي نو چې 2 بجې شي نو خوټ کېدلې روجې ورته بیا کېدي ځکه هغه وخې مخې والا روجې خو ټولو سړی خلاصې کړي ورګې وې ښځو له دیګونه باندې کړي دي ناوله ویې شی نو چې هغه ورولېږي نو هغه مجمع نیکبختیان یې راوالي په هغه لمن یا لوپټه کې ور واچوي غوټه وله ورکړي کور ته یې څه غلط رواجونه هم جوړ کړي قیمتي جامې به لوپټې پکې روجې ور واچوي غوری پکې تشه کړي کور ته یې وړي او سړی زړه په دروازه څوکۍ کوي ښځو ته ودرېږي روجې تختوي دا هم ګورې ګناه ده دا روجې د خوراک دپاره دا د کور د وړو دپاره نه دي که د کور څوک وړل کوي دا ګناه کوي خیر دی په واده کې که څومره خوشحالي څوک کوي په شریعت کې منع نه ده خو د شریعت د اصولو لاندې که د هلک جینکۍ یا زنانه د اورا په شکل کې یا په بل شکل کې جینۍ کره ځي خو په پرده کې ځي چې هلکان او جینکۍ یو بل سره ګډوډ ني او بالکل پردې وي پړونې یې وي څادرونه یې وي پټ مخلاړ شي او خپله خوشحالي د جینۍ په کور کې کوي نو څه شریعت کې منع نه ده خو جینۍ په کور کې هلکان او جینکۍ یو ځای ناسته پردي هلکان او پردي جینکۍ یو ځای ناسته دا شریعت کې ناروا ده ګناه ده ګورې لویه ګناه ده یا هلک وردن نه کړي او په ښځو په دامینس کې نو ګوره خواښې ده یا د هغې خینې دي هغه زنانه چې د هغې ته ستر وني او یا هلکانو له نکریزې او ګوتې پورې کول دا ټولې ګناه یا هلکان په کورسو کېنول او جینکۍ ترې راتاوېدل او هغه جینکۍ چې د هغې پرده او ستر ته واجب وي دا ټول ګناهونه دي تمبل وال پکې جایز دی بلکل او تمبل کې به ګونګړوګان نه زه مدرسه کې ناست نو ما یو شاګرد دی واده اوس کړی دی دا غرونه راځه ما ته ویره ستا شاګرد دی واده وله کوو هغه خو لوی مصیبت موږ ته جوړ کړی دی مې ولې وی نه تمبل ډب مني او نه ورا مني او نه جنج مني او بس وی ذکر به کوي او دلته به ناست یو بس هغه جینۍ وخت له به یو څو کسان لاړ شي او را به یې ولې مې ته یې ماله راول پسه به یې راوست مدرسې ته طالبانو کې ناست وم دلته مې کېنه مې ما سره یې دوره کړې دی به یو مې دا کومې قصې چې دې شروع کړي دا په کوم کتاب کې راغلي غلی شو مې دا دې مور مړه ده پلار دې مړ دی که واده دی ظالمه دا خو تا داسې قصه شروع کړه چې یا دې مور مړي یا دې پلار مړي مې تمبل والم پکې جیز دي خو چې ګونګړوګان پکې نه او ماشومان جینکۍ که سندرې وایي دا هم پکې جیز دي او که بالغې پیغلې جینکۍ غزلې وایي او اواز یې بار ته نه ځي چې سړی واوري دا هم پکې جیز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ملاست او د اختر ورځ وه او ماشومان جینکۍ وې تمبلې وې او غزلې یې وې دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راننوت چې راننوته نو حضرت عایشه ورټله وی د نبی علیه السلام په مخ کې دا د ګمراهۍ کارونه کېږي نبی علیه السلام مبارک پته وکتل وی ابوبکر پرېږده دا خو د اختر د خوشحالۍ ورځ ده چې دا ماشومان خپله خوشحالي کړي نو د خوشحالۍ په ورځ که د اختر ورځ وي که د وادي څوک تمبل وی او څوک پکې داسې غزلې وی
خو چې اواز د پیغلو ښځو عورت ته بار ته لاړ نشي یا ماشومانې وی نو دا سمنه نه دي جایز دي که ځان له نکریزې پورې کوي ځان له جامې قیمتي واخلي هغه اغوندي او خپلې خوشحالۍ کوي هلک جینکه کور که راځي او جینکۍ د هلک کور که راځي خو چې د پرده وي او هلکان او جینکۍ سړي او ښځې ګډون ونه کړي دا ټول څیزونه جایز دي منه نه دي واده وی د خوشحالۍ پروګرام ته چې بنده پکې خوشحالي وکړي چې ما ځان له وسوه دا ردې حق دی په دې خاوند چې ځان له به ورله کور برابروي او صحیح دی پرده ضروري ده او که یو ځای اوسېږي په خوشحالی نو څه بدیت پکې نشته خیر دی که ټول خوشحاله یو ځای پرده او ستر پکې وي